دوه ډېر لنډ مهم خبرونه. پوهنې وزارت څه ویلي دي او په قندهار هلمند کې څه پیښه شوې. سلامونه لیدونکو، دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د اسلامي امارت د پوهنې وزارت وایي چې سږکال په درسي نصاب کې د بدلون لپاره پلان نه لري. د یاد وزارت ویان عزیز احمد ریان له سپوږمۍ راډیو سره په خبرو کې هغه واضح رد کړه چې ویل کېده سږکال به د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې بدلون راشي. د نوموړي په خبره چې د 1401 شمسي کال لپاره په نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د تیر حکومت پر مهال په ښوونځیو کې کوم کتابونه لوستل کېده اوس مهال هماغه درسي نصاب لوستل کېږي. ریان زیاتوي چې په راتلونکي کلونو کې به هم د کتاب د منځ پانګه د ښه ویلو او درسي نصاب د پیاوړتیا لپاره پوره کار وکړي او هڅه به یې دا وي چې د هېواد درسي نصاب پیاوړی کړي. پوهنې وزارت دا مهال دغه خبره کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې پوهنې وزارت پلان لري څو د سږکال لپاره په درسي نصاب کې بدلون راوړي. او بل خبر دا چې په قندهار او هلمند ولایتونو کې د سخت باد او طوفان له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د راپورونو له مخې چې په قندهار او هلمند کې د ډېر کورنیو دیوالونه د سخت بادونو له امله نړېدلي دي. دغه راز د دغه طوفان له امله ترافیکي پیښې هم شوي دي. د سرچینې په خبره تر اوسه د طوفان له کبله د اوښتو زیانونو کره شمېر نه دی معلوم. په تېره یوه میاشت کې دغه درېیم ځل دی چې په قندهار او هلمند کې دغه ډول بادونه او طوفانونه راځي. مننه چې دا ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. د لا نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بلې ویډیو